أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دارڅه در مخه د ښاغلي محترم ظاهر پښتون صاحب منندوی یم چې د نن ورځې پر تمرین غونډې ته موږ ته بلنه راکړې ده او ټولو محترمو حاضرینو مشرانو د مؤسسې نمایندګانو علماو متنفذینو زموږ د قومو مشرانو ټولو ښاغلو استادانو مدیرانو ته راغلاست وایم او منندوی یم چې نن دغه پرتمینه غونډه په ډېر اخلاص او په زحمت سره نن جوړه کړې ده. محترمو عزیزانو، که څه هم تاسو ته معلومه ده چې د نن ورځې د مجلس اجنډا په دوو برخو ویشل شوې ده. یو دا چې د فارغین مقصد د دوام دورې فارغینو دپاره نن دغه اسنادونه ورکول کېږي چې دا دوهمه دوره ده او په ضمن کې دوهم دغه دی چې د علم او د تعلیم او تربیې په هکله باندې ټولو مشرانو خپلې ویناوې تفصیلا ویناوې وکړلې. نو زه نه غواړم چې ستاسو وخت ضایع کړم، ګرچې د پروګرام وخت پای ته رسېدلی دی. زه بیا هم تشکر کوم، ډېره مننه کوم د ښاغلي ظاهر پښتون صاحب څخه، د محترمو استادانو څخه چې نن یې موږ ته ویاړ راوبخښئ او موږ ټولو مشرانو ته چې نن دلته دوی په نظر باندې کار یې کړی، که څه هم موږ کوم داسې زحمت نه دی کړلی لکه څنګه چې دوی موږ ته دا افتخار په برخه کې. بیا یې منندوی یم، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، الله پاک مو سرلوړي او آباد لره.